غینه کارخانې پاتې شوي دي. هغه خلک چې د هغې نه په کنډکونو بیزې او غوان پاتې شوي دي. هغه خلک چې د هغې نه د باړی خواږه ارټونه پاتې شوي دي. خو زما د قسمي او تاسو ګوایې چې هغې خلکو پسې بیا 15 مرلې ځمکه په هغه بابا د هغه په نامه د الله په رضا چا نه ده ورکړې. د کم بابا نه چې ورته دغه کارخانې پاتې، د کمې بابا نه چې ورته ګډې رمې پاتې، د کم بابا نه چې ورته دغه کنډرې پاتې، دغه لکونه پاتې، دغه کروړونه پاتې، د هغې بابا در پاره چې دی په الله معاف کي، دلی الله پیدا ورکي، دته الله ثواب ورسوي. نو هغه مال حال او جایداد کې د هغې بابا بیا نه 15 مرلې شته او نه 4 مرلې شته د الله د رضا دپاره نه ورکوي. اورې نو ما پسې به څوک څه ورکي، تا پسې به څوک څه ورکي، مونږ پسې به خیراتونه څه کوې. یقین وکړه هغه چې کومې 12,000 روپۍ نه روزي، هغه احساس پروګرام والا، هغه د بېنظیرې پروګرام والا، هغه چې کومې پیسې که چرته د بابا په نامه باندې راوتې پیسې، چرته د ابې مور بیبي په نوم باندې او باباجي وپات شوی دی، مور بیبي وپات شوې ده او د هغې ډیت سرټیفیکیټ خلک جوړ کړي، کاغذونه وله برابروي چې په یونین کونسل کې اندراج وکړم چې هغه مور بیبي وپات شوې ده، هغه والد محترم زما وپات شوی دی. نو هغه 12,000 روپۍ چې راوباسي، هغه د هغې مړې مور د ثواب دپاره قسم دی که څوک ورکوي یې. د هغه مړ پلار او بابا چې هغه د دنیا نه تللی دی او هغه 12,000 روپۍ سرکاري پیسې چې د هغه په نوم باندې وي، د هغه بابا په نامه باندې وي، نن یې زوی راویستې، نن یې وارثانو راویستې. مثالو هغه 12,000 روپۍ د الله په نامه باندې چا مسکین لا، چا فقیر لا، چا غریب لا چا ورکړي دي چې یاره دا خو د هغه بابا وي، دا خو زما د هغه مور بیبي وي، نو راشه دا ثواب به هغه پلار ته بخمه، راشه دا ثواب به هغه مور ته وبخمه. هغه څوک نه ورکوي، نو بیا راشه په ما او په تا پسې به نور خیراتونه څوک وکړي، په ما او په تا پسې به زما د مرګ نه پسو دا چې زما او ستا کوم وارثان دي، د مخکنو خلکو وارثان، د دینه تکړه، د دینه ښاغلي، د دینه توریالي او بریالي وارثانو او ډېر نرانو، لیکن هغوی بیا په خپلو مشرانو پسې څه نه دي کړي. نو چې ما پسې څه نه کوي، نو ښه دا ده چې زه په خپل لاس باندې وکړم، د ځان نه مخکې وکړم، ځکه قرآن ویلي و، الله راته ویلي و چې د ځان نه مخکې وکړې. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هر سړی دې ته خیال وکړي چې سبانۍ ورځ دا د مرګ ورځ را روانه ده، د دې ورځې دپاره ما څه لیږلي دي، ما د ځان نه مخکې څه کړي دي. هر سړی دې دا فکر وکړي. ویلیو یا لیتنی قدمت لحیاتی. سبابا یو سړی ارمان کوي بیا پس د مرګه، ارمان بیدای چې یا لیتنی قدمت لحیاتی. ارمان دی چې ما په خپل ژوند کې د دې ځای دپاره څه کړی وې، ارمان دی چې زه ژوندی وې، ما په خپل لاس باندې د ځان نه مخکې ځان له څه کړی وې. رستو ګورې څوک چا پسې څه کوي نه، مالونو والی نه کوي، جایدادونو والی نه کوي. داسې خلک چې د هغې د پلارانو نه شنې اډۍ پاتې شوي دي، نن د هغې وارثان د خپل بابا، د خپل پلار، د خپل نیکه د ثواب دپاره یو ککوړی خدای شته که ورکوي. قرباني به د ښځې دپاره کړي چې دا یو مې ځان له وکړه، دا یو مې د ښځې له چې زما د دې ښځې ثواب وشي. ښځی جنت کې خوښه ده، خو خپل بابی په جنت کې نه دی خوښ، خپل ابی یې خپله مور بیبي یې په جنت کې نه ده خوښه. کنی ما ته یاد کا وګوره
د کومو باباګانو مالونه جیدادونه چې خلکو ته پاتې شوي دي څومره بادران به یې څومره نران به یې چې یو قرباني به یې په دې نیت باندې کړي یو برخه به یې په دې نیت باندې نیولي چې دا زما د پلار ثواب دی دا زما د مور ثواب دی زه جنت غواړم ځان لا نو ځان سره چې مور مې را سره یي پلار مې را سره یي په جنت کې یو ځای یو نو ګورې بیا دغه سوچ د چا نشته او دغه فکر د چا نشته نو د ځان نه مخکې څه پکار دي د اوس نه څه سوچ پکار دی نو د دې قربانۍ دا کومه چې بله ورځ را روانه ده که دا دې په اخلاصي دا دې د الله په رضا یي دا دې په حلالو پیسو باندې نو انشاءالله د نبی علیه الصلاة والسلام دا حدیثو مطابق دا ستا د بخانې دا ستا د ګناهونو د معافۍ سبب جوړېدی شي جنت ته د تلو ذریعه جوړېدی شي په دې باندې ستا او زما د ګناهګار ګناهونه معاف کېدی شي خو هغې که مونږ کې اخلاصي او د الله د رضا دپاره ځکه وی قرباني چې کوې نو مخکې ته نه ویلو هم پکار دي چې چاله ورځي چې ووایه که نه